علیکم زمین ذبیح الله ذهین یوټیوب ټکنیکل چینل چې ملګرو زه غواړم چې نن ورځ کې درته د فیسبوک ملګرو په اړه باندې معلومات درکړم. تاسو به زیات سایټونه سرچ کړي د فیسبوک ملګري غیر فعال ملګري یا ټول ملګري ختمولو په اړه باندې، خو تر اوسه به تاسو کوم صحیح لاسته راوړنه نه لرئ. نو زه درته نن هغه سایټ ښیم یا هغه سافټویر ښیم چې په هغو کې تاسو کولی شئ خپل فیسبوک غیر فعال ملګري یا ټول ملګري په یو وار باندې له منځه آی ډي خلاصوو. ملګرو ما درته مونکي ټارګټ په باره کې ویلو، راځو مونکي ټارګټ بېرته خپل آی ډي دلته ورکوو او فیچر خلاصوو. دلته راځو غواړو چې څه رقم باندې یا کوم ملګري ختم کړو. خاص هغه ملګري چې هغه غیر فعال دي هغه ختموي، او که غواړي ټول ملګري ختم کړي. که هغه کسان چې مثلا خاص غیر فعال ملګري ختمول غواړي، راځو دغه ځای نه دا کېکاږو او غیر فعال ملګري د موږ تاسې راښیي چې کوم ملګري د موږ غیر فعال دي او کوم فعال دي. نو دا دلته لږ وخت نیسي په دې پروسس کې چې دا ملګرو لیست یار دلته را پیدا کړي چې څومره ملګري لري. له هغه وروسته بیا دغه سیټینګ چې ده په خپل حال باندې پرېږدئ، په دې باندې کار مه لرئ. مخکې ولاړ شئ، دا ټول ملګرو لیست راته ښیي صفحه په صفحه باندې ټوټل ملګري څومره دي او څومره ایسته کول غواړئ. 1320 ملګري لرم او کوم چې غیر فعال دي هغه ټول ایسته کېږي په یو دغه باندې. سټارټ ریموو ووهو، کوم کسان چې لایک کمنټ یې نه ده کړی هغه کسان ریموو کېږي له دغو چې نو 1124 کسان ریموو شوي دي زما له آی ډي چې مخکې، او اوس نوي کسان هم ریموو کېږي. نو دا و د نن ورځې معلومات. نور معلومات به درته بله ویډیو کې انشاءالله درکوم.